سلام قدرمنو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینې یوټیوب چینل څخه. پاکستان په کلدارو له افغانستانه د ډبرو سکرو واردات پیل کړل. له افغانستان څخه په پاکستاني کلدارو د ډبرو سکرو د وارداتو په اړه د پاکستان د لومړي وزیر له څرګندونو وروسته اوس پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې هره ورځ شاوخوا 3000 ټنه د ډبرو سکاره له افغانستانه دغه هیواد ته واردېږي. ډان ورځپاڼې یکشنبه د چنګاښ پر 12مه د پاکستاني چارواکي په حواله لیکلي چې پاکستان د دغه هیواد د لومړي وزیر له سپارښتنې وروسته له افغانستانه د ډبرو سکرو واردات دغه هیواد د برېښنا تولید مرکزونو ته پیل کړي دي. دغه پاکستاني چارواکي ویلي څو ورځې مخکې دولت اړوند ادارو په ځانګړې توګه د پاکستان د اوسپنې پټلۍ ادارې ته سپارښتنه وکړه چې د ډبرو سکرو واردات چټک کړي. اوس دغه واردات پیل شوي دي. د هغه په وینا اوس هره ورځ نږدې 3000 ټنه د ډبرو سکاره خوشحال کوټ د اوسپنې پټلۍ تمځای ته لیږدول کیږي. طالب لوړپوړي چارواکي خپله میرمن له لوګره خوست په نظامي چورلکه کې وړې ده. له لوګر څخه سیمه ییزې سرچینې وایي چې یوه طالب چارواکي له دغه ولایت څخه خوست خپله میرمن په نظامي چورلکه کې بیولې ده. د دغه طالب چارواکي هویت تر اوسه نه دی په ډاګه شوی، خو ویل کیږي چې د خوست هوایي ډګر مشر دی ظاهرا د برکي برک ولسوالۍ په شام مزار کلي کې واده کړی دی او په دغه کلي کې د میرمنې تر میلمستیا وروسته یې چورلکه ورپسې وروستې ده. د یاد کلي اوسیدونکي وایي چې په شام مزار کلي کې یو سړي د طالبانو تر ولکې وروسته خپله لور د 1,200,000 افغانیو په بدل کې طالب چارواکي ته په نکاح کړې ده. د کلي د اوسیدونکو له خولې دغه طالب قومندان د طالبانو د حقاني ګروپ غړی دی. هغوی وایي چې یوه چورلکه د چنګاښ پر 11 ماسپښین 32 دقیقې په شاوخوا مزار کلي کې ښکته شوه او دغه طالب چارواکي خپله میرمن پکې خوست ته ولېږدوله. هشت صوب ورځپاڼې ته رسېدلي معلومات ښیي چې دغه کس د طالبانو لوړپوړی چارواکی او په کابل کې د حقاني ګروپ غړی دی. پاکستان کې د اسلامي امارت استازی وایي تورخم کې موجودې ستونزې به ژر حل شي. وروسته تر هغې چې پاکستان ته تلونکي افغان سپین ږیري په تورخم کې د سختو ستونزو له امله ځان وژنه وکړه، په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب په مشرۍ د اسلامي امارت یو پلاوي تورخم ته سفر کړی دی. سرپرست سفیر په تورخم کې د مسافرینو د تګ راتګ په برخه کې موجودې سختې ستونزې خواشینونکې بللي او ټینګار یې کړی دی چې دغه ستونزې به ژر تر ژره حل شي. د یادونې ده چې له څه مودې راهیسې نه یوازې دا چې پر ډیورنډ فرضي کرښه باندې خلکو ته هغې غاړې ته د اوښتو اجازه نه ورکول کېده، بلکې له هغې غاړې هم هغو افغانانو ته د راوښتو اجازه نه ورکول کېده چې ویزې یې نه لرلې. خو کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې همدا پرون ورځ یې دا ستونزه حل کړې ده. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د چنګاښ میاشتې له 2مې بیا د همدې میاشتې تر 8مې نیټې پورې 343 میلیونه او 55,302 افغانۍ عواید راټول کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د سکرو د بیې د لوړولو اعلان وکړ. د طالبانو د مالیې وزارت د جون 25مه د چنګاښ په 1مه په خپله یوې اعلامیه کې ویلي چې وروسته له دې به د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د ډبرو سکرو د هر ټن بیه د $90 پر ځای 200 امریکایي ډالر وي. امریکا د افغانانو لپاره د بورسونو پروګرام د فعالولو په اړه کار کوي. امریکایي چارواکو ویل د افغان محصلینو لپاره د فول برایټ بورسونو د فعالولو په اړه کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د امریکا غږ ته ویلي چې که څه هم په سیمه کې وضعیت نه دی بدل شوی، خو د افغانستان لپاره د 2023 او 2024 تحصیلي کلونو په فول برایټ پروګرام کار کوي. د معلوماتو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به د سږ او پروسه کال د فول برایټ د بورسونو د ازموینو هغه محصلین په پام کې نیسي چې تر نیمه وروستي پړاو رسیدلی دي. امریکا په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو د فول برایټ بورسیه وځنډوله. د افغان محصلینو د ازموینې پروسه تیر اوړم کال په میاشتو وځنډېده. هر کال د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو 4,000 محصلین د فول برایټ بورسونو له لارې د امریکا په دولتي او معتبره پوهنتونونو کې د ماسټرۍ او ډاکټورا دوره تیروي. قدیروف وایي اوکرایني پوځیان د تېښتې لار نه لري. د چچنیا ولسمشر رمضان قدیروف ویلي دي چې د اوکراین مهم او روسیې ته مطلوب ښار لیسچانسک په بشپړه توګه د مسکو تر امر لاندې ځواکونو په لاس کې دی. لیسچانسک د لوهانسک مهم ښار دی. قدیروف د خپل تلګرام له لارې ویلي چې پر لیسچانسک مو کړۍ تنګه کړې ده. دغې سیمې ته ورغلي ټولې لارې تړل شوي او په خبره دښمن هیڅ لوري ته د تېښتې لار نه لري. تر قدیروف وړاندې د روسیې د دفاع وزیر هم ویلي و چې د اوکراین مهم ښار چې ډېرې مهمې کارخونې او معدنونه لري اوس مهال د روسي ځواکونو تر محاصرې لاندې دی او ژر به یې تر خپل کنټرول لاندې راولي.
استرالیا وایي د افغانانو پر وړاندې د خپلو سرتیرو جنگي جنایتونه څېړو. استرالیا وایي د خواشینۍ ځای دی چې سرتیرو یې په افغانستان کې له شرمه ډک جنگي جنایتونه ترسره کړي. د استرالیا د دفاع نوي وزیر ریچارډ مارلس په یوه خبري کنفرانس کې د خبرو پر مهال ویلي چې په افغانستان کې سرتیرو د خپل ماموریت پر مهال له شرمه ډک جنگي جنایتونه ترسره کړي دي او د دوی د محکمې بهیر به روان وي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې دا د استرالیایي پوځ په تاریخ کې تر ټولو خواشینونکې او وحشتناکه قضیه ده او باید په هر اړخیزه توګه وڅېړل شي. هغه زیاته کړې چې د ښکېلو سرتیرو د محاکمې غوښتونکي دي خو د دې قضیې نهایي کېدل به وخت ونیسي. استرالیایي رسنیو په تیرو کلونو کې داسې تحقیقات راپورونه خپاره کړل چې ثابته یې کړه استرالیایي ځواکونو افغانستان کې جنگي جنایتونه ترسره کړي او د ملکیانو په 29 وحشتناکو وژنو کې ښکېل دي. ترڅنګ یې د عامو وګړو د شکنجه کولو په اړه هم اسناد خپاره کړي دي. اسرائیل وايي مدیترانه کې مو د حزب الله درې په بي پیلوټ الوتکې نسکوري کړي. اسرائیل وايي مدیترانې سمندر کې د لبنان حزب الله غورځنګ 3 بي پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. اسرائیلي رسنیو د دغه هیواد د پوځي چارواکو په حواله ادعا کړې ده چې دا ډرون الوتکې د مدیترانې یوه لنډمنه سیمه کې د ګازو د استخراج د مرکز پر لور روانې وې او ګواکې د ورانکارۍ هوډ یې درلود. چارواکو ویلي دا بي پیلوټ الوتکې د جنگي جټونو او پوځي بیړیو لخوا نسکوري شوي. د لبنان حزب الله ملیشي یوه لنډه اعلامیه کې منلې ده چې دا الوتکې د دوی اړوندې وي خو ویلي دي چې دا الوتکې د څارنې پر ماموریت بوختې وي. په اعلامیه کې دا هم زیاته شوې ده چې ګوند دغه ماموریت ترسره او پیغام ترلاسه شوی دی. د اسرائیل او لبنان ترمنځ مدیترانه کې د کاریش په نوم د ګازو حوزې د مالکیت پر اختلاف اوج ته رسیدلی دی. د انرژي برخه کې د امریکا استازی اموس هوخاشټن د دواړو هیوادونو ترمنځ د دې اوږدمهاله لانجې د حل هڅو کې منځګړیتوب کوي. اسرائیل وايي د ګازو دا زیرمې د ملګرو ملتونو لخوا د دوی په رسمیت پیژندل شوې ځانګړې اقتصادي حوزه کې دي خو لبنان وايي د دې حوزې ځینې برخې د دوی دي. درنو کتونکو او اوریدونکو دا د دې ساعت خبري ټولګه دا چې بیا ستاسو چوپړ ته حاضرېږم. تر هغې خوشحاله وخت ولرئ. د خدای په امان.